الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد. وعن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أراد أن يغزو فقال: يا معشر المهاجرين والأنصار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. كتاب رياض الصالحين يوصلو نشپتم نمبر باب شروع. باب فوارد دې کې چې د سفر د ملګري سره کومک کول. په دې کې دویم نمبر حدیث ته جابر رضی الله عنه روایت ته، هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه روایت کوي. جابر وایي چې انه اراد ان یغزو، یقینا د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو جنگ کې یو جهاد کې غزوه کې اراده وکړه چې دغه جهاد ته لاړ شي. فقال د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمای صحابه کرامو ته: یا معشر المهاجرین والانصار، اے د مهاجرو او د انصارو جماعت او ټولګیه، دا واورئ، ان من اخوانکم قوما لیس لهم مال، یقینا ځنې په تاسو کې رونه دي د یو قوم چې د هغې رونو سره مؤمنانو سره هیڅ مال نشته او پیسې نشته، ولا عشیره، نه د هغوی قبیله او ډله او جماعت شته دی. نو تاسو څه وکئ؟ فلیضم احدکم الیه الرجلین او الثلاثه، نو شریک که یو ځای کوي په تاسو کې دغه شانته یو کس د هغې نه دوه سړي یا درې سړي د خپل ځان سره په سورلۍ کې یو ځای کوي، د ځان سره روان کوي بوځئ. فما لاحدنا من ظهر یحمله، پس د مونږ سره سورلۍ نشته دی چې هغه ورباندې بار کو، هغې ته یې ورکو، هغه ورباندې سورلۍ وکړي. الا عقبة كعقبة، مگر نمبر په نمبر سره. عقبه ویلی کېږي دا تعاقب نه اخیستل شوی دی، یعنی یتعاقبون رکوب البعیر، تاسو یو هېڅ کار وکړئ مګر دا گنجایش د مونږ سره شته دی چې دغه شانته وار په وار باندې او نمبر په نمبر باندې سورلي دغه شانته هغه په سورلۍ باندې تاسو سواره شئ، سورلي ور باندې وکئ. قال دا جابر وی: فضممت الی اثنین او ثلاثه، وما د ځان سره شریک او یو ځای کړه دوه سړي یا درې. مالی الا عقبة كعقبة احدهم من جمل، بس منگ سره داسې سورلي نه وه چې منگ ورباندې سورلي کړی و، مګر منگ به نمبر په نمبر باندې د دغې رونو مؤمنانو مسلمانانو نه زما په دې اوښ باندې منگ سورلي کوله، یعنی یو ساعت لس منټه څه وخت به یو ورباندې سورلي کوله او منگ به ورسره پیده روانو، بیا ورباندې بل دغه شانته هغه سورلي کوله او دا نور به دغه شانته پیده روانو. منگ هم بیا داسې کار وکړو. ګوره دې روایت ته وګوره، د صحابه کرامو غمین محبت ته وګورئ چې څومره په یو بل باندې قربانیږي، د یو بل نظاریږي او د یو بل سره د الله دپاره مینه محبت کوي. دا بل روایت ته وعنه، دام د جابر زهون روایت ته، قال دا وی چې کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یتخلف فی المسیر، د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم عادت مبارک داو چې په سفر کې به دا د ټول خپل ملګرو نه به وروسته روانو، وروسته به هغه تو. فیزجي ضعیفه، د الله پیغمبر به څه کول؟ روانو به ځان سره کمزورې، کم په دې ملګرو کې به دغې کاروان کې به کم کمزورې و، سورلۍ به یې کمزورې وه، هغه به ځان سره روانو، هغه به یې تیزه. ویردفو، او څوک چې به پیده روانو هغه به یې ځان سره په سورلۍ باندې شاته سورو، هغه به یې ځان سره کېنو. ویدعو له، او د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم به دغې رستني کس ته دعاګانې کوو د خیر او د برکت، هغې له به اطمینان ورکوو، هغې له به یې زړه سازو او هغه به دغه شانته هغې ته به دعاګانې کولې. دې دواړو حدیثونو مطلب دا دی چې د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا کردار او کړنه او دا وینا دا تیزی راکوي موږ او تاسو ته چې د مؤمنانو مسلمانانو د یو بل سره د خیر په کارونو کې، دغه شانته د نیکۍ په کارونو کې، د خوشحالیانو په کارونو کې د یو بل سره مدد کوئ، د یو بل سره کومک کوئ، یو بل پرځوئ مو، یو بل ته کوي مه کنئ چې یو بل شرموي او د یو بل شرم پسې شوی استئ. کله چې په یو قوم کې دا بیماري ولګېده چې د یو بل شرم پسې ورپسې شي، دا قوم به الله ټول شرموي. دې عزتمن هم شرمېدلی او شرمېدلی هسې هم شرمېدلی. کوم قوم کې چې دغه شانته د یو بل خواخوږي په یو بل باندې دغه شانته په درد باندې دردمن کېدل او په خوشحالۍ باندې خوشحاله کېدل، یو بل ته لاس د رورۍ او دغه شانته د کومک ورکول، دا قوم چمته الله نه شرموي. او بله فایده پکې دا ده چې
صحابه کرامو دي ایثار ته ګوره صحابه کرامو دي قرباني ته ګوره دیو بل د پاره سونه قرباني ورکي دیو بل د پاره نه څومره دغه شان د خپل غلمن پر اخی دیو بل د پاره غسینه پر اخی وګور صحابه کرامو د الله پیغمبر ته دې کارو کوي ور کمزوري شته دي هیڅ نه لري ځان سره راو چوت کوي ډایرک جابر وی ما دغه شان ته ځان سره دوا یا درې ملګری دغه شان ته مخبل وګمان ملګری کړل وګور دی قرباني ته او د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم حکم استجابت او قبول وای ته ګوري د الله پیغمبر ته حکم کو هغه سم د سی صحابه کرام باغ منو اسمنه ول دا سنت ته او دا فرض دی او دا شته کنهشته دی کدي سی وشي کاغه سی وشي د دین مسله چراله به هغه بمنی اسمنه چیرې فرض عمل راش هغه موږ غینو موږ تاسو په عمل کې به فرض کو په ځان باندې ځکه دنیا دا پاتې ده وړي وړي خبره موږ تاسو په دین داړي غټ خپل ځان لپاره غنو د بل روي کې دا خبره ذکر شوه د الله پیغمبر ته وګوره په خپل ملګرو باندې څومره مشفق دي څومره مهربان دي زمونږ تاسو مشران هغه 1500 شره په زورونو باډي ګاټان مخ کې ورستو دغه شانته طرفون ته روان کړي د الله د پیغمبر د دنیا عظیم قومندان دی سرلخر دی هغه د ملګرو نورست روان دی دغه عادت داو د ملګرو نورست روان دی چې چا پړه کې دا خبر نه شي کمزورې په قوم کې په دې ملګرو کاروان کې کمزوري اگر ځان سره راوچت کی هغه ته دعا وکي هغه ملګری کی هغه سورلي تیزه کی هغه ته ډاډ ورکی دته ویل کېږي قومندان دته ویل کېږي د قوم مشران الله پیغمبر موږ تاسو داخه چې مشرانو په خپل قوم باندې مهربانه اوسئ تاسو کمزور راوچت کی زورور خاصم زورور دی طاقتور خاصم طاقتور دی کمزوري سره تاسو ملګری شي چې اگر دغه شانته هغه ارادي کمزوري نشي دغه همت هغه ستاسو په دعاګانو استاسو ملګرتوب باندې هغه اوچت شي الله دې به خبره مو تاسو سمه کو توفیق راکړي وصلی الله علی نبینا محمد